ودخلوا كلامه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تبصمنا هما بعد ما قريبا لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا سپینګیرو زوانانو ته د زړه د تله سلام کوم ولس ښه دی له سټیج کې چې کوم خلک وي هغه شور کوي د زړه د تله سلام درته کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمو خبرې ډېرې وشولې زما خبرې کیدای شي لږ بدلې وي په اډوانس یې بخښنه پرې غواړم ځکه هم چې زه نه ووټ غواړم نه مې دا په ټولو نه شوق شته دی د دغې وطن او نه په دې خبره درته کوم چې ووټ چاته ورکړئ چاته نه ورکړئ ځکه چې ووټ که سل ځله هم ورکړئ دا اسمبلیانې دا پارلمنټ دا هېڅ اختیار نه لري دلته که اختیار لري یوازې جرنرال لري او هغه محترمو دلته په دې وطن کې بدامني ده ملګري کښېنئ خلک مو نه پرېږدي محترمو غلاګانې کېږي او دا د غلاګانو اول ور نه دی زه یې درته ښایم سپین ږیرو دا غلاګانې د وزیرستان د کورونو کمبلې او چتونو نه راواخله د صوابۍ تر نن پورې دا غلاګانې د وطن نه روانې دي ستا وسایل غلا کېږي هره ورځ ستا وسایل لوټل کېږي ستا کورونه لوټل کېږي ستا د وطن ځنګلونو تپوس وکئ ځنګل یې لوټ کېږي ستا د وطن انسانان لوټ کېږي ستا په وینو کاروبار لګیا دی وینې د لوټ کېږي د باسیت کان خبره وکړه ته د ټول وطن خبره وکړه هغه د تیرا د غرونو ورور یې ته هغه د سوات د ولسونو ورور یې هغه د چمن د کوټه د ولسونو ورور یې خبره به د ټول وطن کوو مونږ پښتون قام به په ملي فکر باندې په قومي فکر باندې ټول د ټول وطن مشترکه خبره کوو د دغې وطن د غلاګانو نه راواخله د دغې ځای نه بجلي د دغې ځای دلته ټوبیکو په دې باندې څومره ستا نه غلا کېږي دا وړې وړې غلې خو تاسو ولیدلې چې کور ته کسان راننوتل او وطن ته چې خلک راننوتي دي هغه وطن پوره کام چې لوټل کېږي کوم پوره وطن چې لوټل کېږي په هغه به څوک خبره کوي دا زمونږ به ستاسو خاوره ده اذان کېږي کېنئ ایماندارو په خپل خپل ځای کېنئ اذان کېږي لرې شئ تصویر کے فلائٹ آؤٹ شو
يلا كمان بازار خبر مالي كينا رورا تقدر سايد كسان كينا رورا كينا بس كينا روري د وطن زمون د کام هیلې دي دغو ولسونو ته دا پښتون وطن څنګه تباه شو. زه اکثر ورته وایم چې نن په اقوام متحده کې هر کال د دنیا د هر کام خلک سره کینی او د دنیا فیصلې کوي. پښتونه ته پکې نشته یې، ته د صفونو نه وتلی یې، ستا تاریخ ورک شوی دی، ته د نصاب نه وتلی یې، ستا ژبه سپکه ده، ستا په ژبه کې ستا په خاوره هیڅ نه کیږي، ستا په وسایلو ستا اختیار نشته دی، ستا په خاوره په یو انچ ځمکه ته اختیار نه لرې، ته بې اختیاره یې په جدید دنیا کې. او بیا هغه کام چې د خپل وطن اختیار یې هغو دشمن ته ور په لاس کو چې په زرګونو کالونه یې دشمني ورسره کړې وه. دا د خپلې خاورې اختیار ډېرو ظالمانو خلکو ته ورکړو، ډېر کم نسله خلکو ته د خپلې خاورې اختیار ورکړی دی، ډېر بې نسله خلکو ته د خپلې خاورې اختیار ورکړی دی. ځکه نن تباه یې، ته وړوکې غلا هم نشې تم کولی، ته غټې غلاګانې هم نشې تم کولی. ستا که څوک کور لوټي، ستا که څوک وطن لوټي، که څوک ستا غر لوټي، دلته خبرې نه وشوې، خو ما ته معلومه ده څومره ځمکې قبضه کړې په دا صوابۍ کې. په دې ګنډپ کې یو ځوان یې په دې پورې وویستلو چې د دې ځای نه ته ماهي کبان ولې نسې. پوښتنه یې وکړئ چېرې د خپلې خاورې د وینې تپوس هم نه شي کولی. نو محترمو بیا د پاسه په تا باندې وایي پښتانه دهشتګرد دي. سپین ږیرو نن یې درته واضح کومه چې دهشتګرد څوک دي. دا ټوله نړۍ ترهګره کېدلی شي دهشتګرد، خو پښتانه دهشتګرد نه شي کېدی. زه ثبوت ورکوم، ثبوت یې ورکوم. منم په دې خاوره کې به یو پښتون ټوپک اخیستی وي، وژنې به کوي. خلک به وایي چې ته څنګه وایې چې پښتانه ترهګر نه دي، پلانکی هم پښتون دی، پلانکی هم. زه منم چې وي به، خو هغه دا یو ټوپک مار، دا یو ټارګېټ کیلر، دا یو ګولډ بیډ، دا موږ کام نه دی تربیت ورکړی، دا زمونږ د کام په مشوره نه دی روان، دا زما د وطن په پیسو په وسیلې نه دی روان. دنیا ورته پیسې اصلي دهشتګردي او تربیتونه او پیسې ورکړي دي، موږ نه دي ورکړي. دا د پاکستان د جنرالانو واخله تر امریکې پورې دا ټول پکې ملوث دي، موږ نه یو پکې ملوث. زمونږ په خاوره ترهګري موږ نه ده کړې. البته د امن دپاره چې څومره غونډې کېږي، د امن دپاره چې څومره غونډې کېږي، زمونږ کام کوي. په تېر 15 کاله کې په ټوله دنیا کې په 18 انسانانو کې د امن دپاره دومره ډېر احتجاجونه، دومره ډېر جلسې و جلسونه پوره 18 انسانانو نه دي کړي. لکه یوازې چې موږ PTF ورته وکړې. نو امن څوک غواړي؟ موږ پښتانه امن غواړو، د امن طرفدار یو. ټوله د دنیا او نړۍ راته په یو سایډ شوې ده. هغه دلته جنګ غواړي، هغه دلته په جنګ کې مفادات دي. نن هم چې کوم جنګ را روان دی، زه د جنګ په تفصیلات پسې نه ځم، خو جنګ یو ځل درته ښایم چې دا جنګ نه څه دی. دا جنګ د دې دی چې په دې خاوره دلته یو سپیک جوړېږي، د امریکې نه دی خوښ. په هغه باندې چین او امریکا لانجه ده دلته. اوس به دلته بیا وسلوالې ډلې جوړې شي. امریکا به ډالر ورکوي چې جوړ یې که، چین به ورته وایي چې ختم یې که. دا جنرالان به یو وزني او دوه به جوړوي، د یو نه به یې هم اخلي چې درته مړ نه کړو، د بل نه به یې هم اخلي چې درته جوړ نه کړل. او ستا خاوره به تباه کېږي، ستا بچیان به تباه کېږي. دا د دې خاورې سره جنګ دی. پولیس خو په ټول ملک کې شته، خو ستا پولیس ولې وژل کېږي یوازې؟ ملایان په ټول ملک کې دي، ستا ملایان خلک خالي وژني. او داسې هر څه چې کېږي هم د دغې خاورې د خلکو سره کېږي.
کیږي د بل چا سره نه کېږي لږ سوچ وکړئ دا کان ټارګېټ دی دا وطن ټارګېټ دی دا مقابله ته به په یوازې نه ورځو تقسیم مقابله به نه کوو چې صوابۍ یوازې ځان ته وایي وزیرستان یوازې باجوړ یوازې سوات یوازې پریټه یوازې بس یې تکام به ورته ودرېږو دې ته د ورونو په شان خلک ته وایي لاپته افراد نه یو زه د لاپته رشته را معلومه کوي ولې زه او تا سره لرې یو د یو جبې خلک یو د یو وطن خلک یو یوه پښتونخوا ده دا ټول وطن زما او ستا شریک ملکیت دی هغه د وزیرستان غرونه ځوانان ستاسو دي او دا د تیرا د خلکو دا مردان صحابې د دوی دی بل څوک مو په ژبه هم نه سره پوهېږي خپل به سره پوهېږو بل څوک مو نشته نه بل وطن لرو په دنیا کې دا مو پښتونخوا ده شریک ملکیت دی په شریکه به یې جوړوو لہذا دلته یو زه دا فرق کومه دلته خبرې وشي دوه فریقین فوجیان او طالبان دوه فریقین دوی نه دي دوه فریقین یو فریق دوی دی دواړه یو فریق مونږ یو ځکه چې دواړه پښتانه وژني دواړه پښتانه لوټي دواړه د پښتنو په لہذا د قوم سره د وطن سره مقابله ده اوس دې مقابله ته چې تر څو مونږ قومي فکر نه وي جوړ کړی تر څو دې ته مونږ باسیت کام نه وراتب شوي تر هغې نه کېږي خو اوس تاسو ته یو زیری درکوم یوه مبنه واخله تر وزیرستانه پورې تر چمنه پورې لګیا دي دا پاڅونونه د پښتون قام د یو لوی اتحاد سبب ګرځي د یو لوی اتحاد بنیاد کې ښودل کېږي ورته فکر مدای پښتانه ورځ تر بلې راټولېږي پښتانه په راټولېدلو لګیا دي خامخا چې په یو سبک روان وو یو بل په څنګله نشو سره وهلی چې ته ډېر پیاوړی زه لږ پیاوړی تاسو پیاوړي یو ولسونه چې نه وي مونږ هېڅ نه یو دا د ولس په زور کېږي هر څه ساتئ دې ته به هم لا تړئ او دا اوس یې چې غلا بند کړې وه د پنجاب نه ما ویل نه کې انتظار ورته وکړه که کیسه مشکلېږي صحابه ولس به هم راسره کوئ دوی نه به بجلې بند کوو چې دوی مونږ ته څه نه راکوي مونږ هم ولې ورکړو ګوره یو خبره چې واضحه کړم د پنجاب سره زمونږ په دې ګناه نه ده چې ته تور یو که سپینې خدای شکل ورکړی دی په دې مونږ سره کار نشته زمونږ د پنجاب نه په دې ګناه نه ده چې ته څه اغوندې رنګ اغوندې کپړې اغوندې که پین شک اغوندې په دې مو ګناه نه ده ورسره دا یې دال خوري که غوښې خوري په دې مو ګناه نه ده ورسره دا استحصال په بنیاد مو ګناه ده استحصال درته ښیم چې هغه څنګه شي د پنجاب معیشت په دوو وجو ولاړ دی یو انډسټري ده صنعت یو اګریکلچر دی زراعت انډسټري ته یې بجلې او زراعت ته یې اوبه زمانه وړي دي هماغ ته یې پټ کړی مونږ صرف استحصال یادوو چې د زور ظلم او د جبر د پالیسیانو په مخالفت کې به دی مونږ ولاړو محترمو دلته د هغې نه چې کوم د بلوچو نه ګیس راوړي نو بلوچ په هغه باندې جنګ وکړ جنګ ته یې پښتانه یې پسې ورمخکې کړله وینه د پښتنو ته یېږي او انډسټري د ده روانه ده نو محترمو یوازې مونږ په دې بنیاد وایو چې استحصالي منصوبې دا استعماري منصوبې دا نوباتیاتي منصوبې د دې د ختمولو دپاره به یو کېږو دا به کله هم نه منو چې مونږ به تقسیمو مونږ که په خپلو علاقو کې هم یوه غونډه کوو دا به د قومي فکر او د ملي فکر په بنیاد باندې کوو نو د دې دپاره هر وخت تیار اوسئ د قام مسلې ډېرې دي د وطن مسلې ډېرې دي مسلې به ټولې هر شي چې مونږ سره رایو شو نو مونږ به د اتحاد سندرې وایو مونږ به د اتفاق سندرې وایو په دې خاوره باندې که څوک د NP دی که څوک د جمعیت علما اسلام دی که جمعیت اسلامي دی که PTI دی که نون لیگ پیپلز پارټۍ کې دی چې یو ځل پښتون دی ټول به سره یو کېږو سره نږدې کېږو به خپله خاوره به ګټو نو د دې دپاره چمتو یئ اواز به هغه هم راکوي ټول چمتو